بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، محترمو د قرضونو په باره کې خبره شروع وه. د دې نه مخکې چې زه نن درېیمه نقطه ذکر کم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث به درته بیان کوم، او ډېر عجیبه حدیث دی، او ډېر د معنا او د عمق او د غټ مفهوم والا حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري د مسلم حدیث دی، د ابو هريره عنه په روایت هغه وایي کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى. وایي زما ټول امت په جنت ته داخلیږي مګر هغه څوک چې انکار وکړي چې زه جنت ته نه ځم، نو هغه به جنت ته نه ځي. نو صحابه تپوس کوي ومن یأبى یا رسول الله، ای د الله رسوله داسې به هم څوک چې هغه وایي زه جنت ته نه ځم، انکار وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابى. څوک چې زما اطاعت وکړي او زما خبره ومني نو هغه به جنت ته ځي، او څوک چې زما خبره ونه مني او زما اطاعت ونه کړي نو هغه داسې دی لکه انکار چې وکړي، یعنې چې زه جنت ته نه ځم. او دا ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار چې ده دا یوازینۍ لار ده جنت ته د تګ. که څوک غواړي چې جنت ته لاړ شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره باید ومني، او که څوک غواړي چې جنت ته نه ځي نو هغه بیا که په هره لار باندې ځي روان دي شي. نو دا حدیث زمونږ د نننۍ نقطې سره او د نننۍ خبرې سره ډېر زیات تشابه لري. نننۍ خبره زمونږ دا ده چې څوک وغواړي چې زما قرضونه دې ادا شي او زما اقتصاد دې لوړ شي، بلکې زه دې په زندګۍ کې کامیاب شم، نو هغه باید په دې نقطه باندې عمل وکړي. او څوک چې نه غواړي نو هغه دې بیا کینې، بیا دې نو خپل غمونه کوي. دا نقطه ده العمل العمل العمل، کار کول کار کول کار کول. زمونږ په معاشره کې نن سبا یو غټ مصیبت، یو غټ مشکل چې دی هغه د نه کار کولو ده. ډېر خلک بیکاره ګرځي. په کور کې به 15 کسه، په 15 کسانو کې به یو کار کوي، 4 به بیکاره ګرځي، یا به 15 سره بیکاره ګرځي. او ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یو موقوف حدیث دی، ابو نعیم په الحلیه کې نقل کړی دی. هغه فرمایي وای انی لامقت الرجل انی لامقت الرجل ان اراه فارغا. وای هغه سړی نه مې ډېره کرکه کېږي او ډېر مې بد ایښي او د پام نه مې بد راځي چې هغه زه فارغ ووینم، یعنې بیکاره ووینم چې هېڅ کار نه کوي. او لیس فی شیء من عمل دینه ولا دنیاه، چې نه د دین کار کوي او نه د دنیا کار کوي. دا سړی مې وای د پامه ډېر بدې راځي. او دا ځکه چې په معاشره کې چې څومره فسادات راځي د دې د ټولو نه غټه وجه چې ده هغه بیکاري ده، چې انسان بیکاره ګرځي. په کور کې به هم جنګونه کوي، په ماحول کې به په کلي کې به هم جنګونه کوي، په ملک کې به هم جنګونه کوي، فساد، شر، قتلونه، زنا، د خدای تعالی بیکاره، یعنې څونې غلط کارونه چې دي هغه به دغه خلک کوي، او اکثره بیا په رویینو، په پوډرو او په چرسو باندې اخته شي د بیکارۍ د وجې نه. نو بیکاري چې ده دا ښه کار نه دی. او ماهرین او علما فرمایي وایي 4 نښې دي که دا په چا کې وي نو په دې پوه شه چې دا سړی بیکاره دی. داسې خو که د چا نه تپوس وکړي چې ته کار کوې که نه کوې، هېڅوک یې نه مني، ټول وایي زه کار کوم، چا ویل چې زه نه کوم. د بیکاره سړي نه تپوس وکړه، هغه ورته وایي نه، چا ویل چې زه کار نه کوم، یو یې نه مني. خو که دا 4 نښې په تا کې وي په دې پوه شه چې ته کار نه کوې، او په دې پوه شه چې ته خپل قرضونه خلاصول نه غواړې، او په دې پوه شه چې ته خپل په زندګۍ کې کامیابي نه غواړې. اوله نښه چې ده او اوله علامه چې ده هغه ته وایي کثرة الاعذار، ډېر عذرونه پیش کول. چې ورته ووایه چې ولې بیکاره، وایي ولا اول غټ عذر یې دا وایي ما سره پیسې نشته، کاروبار پیسې غواړي، زموږ سره پیسې نشته، نو بیا دغسې ګرځي. ښه نو چې پیسې نه وي دغسې ګرځي، خو لاړ شي یو کار خو وکړه کم از کم. او دې مسکین ته والله په داسې خلکو باندې زما خپل زړه سوځي، ځکه چې ده ته دا معلومات نه وي چې دا کاروبار یوازې په پیسو باندې نه کېږي. دا د پیسو کار نه دی. کاروبار عزم غواړي، کاروبار اراده غواړي، کاروبار فیصله غواړي.
چې کله په تا کې عزم او اراده او فیصله نه وي یقینا چې تا ته د دنیا پیسې درکړم ته کار نشي کولی. د دې وجې نه یو کس یو افریقن یو توری یو لوپر چې په یو داسې علاقه کې اوسېده چې هغه یو پسمانده علاقه یې او ټوله د مجرمینو او د بېکاره خلک پرې راغونډ شوي دي، دوی په اصطلاح باندې ګیټوز وایي. داسې یو سړی میلیونر شو، په میلیونونو ډالر یې پیدا کړه. یو وخت یو خبریال راوغوښته او تپوس یې ترې وکړ چې ته څنګه میلیونر شې؟ هغه ورته ما 2 کاره وکړه. ویل څه؟ اول کار دا چې ما فیصله وکړه او عزم مې وکړ. هغه ویل دا خو ډېر اسانه دی. ویل نه دا اسانه نه دی، ما فیصله وکړه اراده مې وکړه چې زه به دا ځان خامخا د قرضونو نه خلاصوم او میلیونر کېږم، به پیسې به پیدا کوم. هغه ویل نو دویم دا چې ما کوشش وکړ، کاروبار مې شروع کړ. نو هغه ویل نو بیا ناکام شم، ګټه یې ونه کړه، تاوان مې وکړ. ول نو بیا یې تاوان وکړ. ول نو بیا یې تاوان وکړ. 6 ځله یې ول تاوان وکړ، خو په 20م ځل باندې ګټه وکړه. د دې وجې نه انسان باید ناامیده نه شي. انسان باید ناکامۍ ته ناکامي ونه وایي، ځکه چې ته ناکام شې په دې پوه شه چې اوس تا ګټه شروع شوه، د ناکامۍ سره ګټه تړلې ده. خو که چیرته ته ناکام شو تا کار پرېښوسته، نو په دې پوه شه چې ته اوس صحیح ناکام شوې او صحیح لاړې ختم شوې. او که ستاسو فکر دا بلب چې چا جوړ کړی دا موږ چې د کم بلب یا د ګروپ د رڼا لاندې ناست یو، دې سړي توماس اډیسون نوم دی، دې تقریبا 260 ځل محاوله کړې او کوشش یې کړی چې بلب جوړ کړي، خو ناکام شو. یو چا ورته وویل چې بس دی ډېر عمر دې ضایع کړ. هغه ویل چې نه، ما عمر نه دی ضایع کړی، ما ته په علم کې زیادت راغی او په علم کې مې دا راغله چې 260 طریقې چې دي په دې کې انسان ناکامیږي او بلب نشي جوړولی. هغه و چې یو 80م ځل چې کله کوشش وکړو نو بیا کامیاب شو او اوس موږ د هغه بلب د رڼا لاندې ناست یو. نو انسان باید ناامیده نشي او دا عذر ځان ته ونه لټوي چې پیسې نشته، ځکه چې کله ته جدي شي او ته په ځان کې صلاحیت پیدا کړې او کار شروع کړې، یقینا چې خلک به پیسې درکوي او ستا جیب ته به بیا پیسې خامخا راځي، خلک به اعتماد بیا در باندې کوي. ځکه د ډېرو خلکو سره پیسې پرتې دي، هغه حیران چې چا ته یې ورکړو، په داسې یو چا پسې ګرځي چې هغه جدي او هغه رښتیا کار کوي. نو چې کار شروع کړي پیسې تا د خپله راځي. دا عذر د صحیح نه دی. دویم عذر هغه خلک چې کار نه کوي، هغه یې ډېر لټوي، هغه دا دی چې ګیلې کوي، وایي ورور مې کوشش نه راسره کوي، پلار مې کوشش نه راسره کوي، ترونه نه راسره کوي، حکومت یې نه راسره کوي، پلانکی یې دی او پلانکی یې دی. ډېر عذرونه ځان ته لټوي. او په دې پوه شه، دا یو قاعده واوره، هر کله چې انسان ګیلې کوي نو په دې پوه شه چې دا انسان خپل په زندګۍ کې نه کامیابېږي. او دا ځکه ته چې د کم ورور نه ګیله کوې یا د کم پلار نه ګیله کوې یا د تره نه یا د بل نه یا د بل نه یا د ملګري نه، هغه سړي ته چا پیسې ورکړي چې هغه خپل په زندګۍ کې کامیاب شو. که ته ووایې چې هغه ته یو بل چا ورکړي وي نو هغه بل چا یو څوک یې تا ته ولې نه درکوي، خو ضرور به په دې کې یو صلاحیت دی، په دې کې به یو صفت دی چې ده ته خلکو پیسې ورکړي وي. نو تم په ځان کې هغه صفت پیدا کړه. او ګیلې د ښځو کار دی، ګیلې هېڅکله مه کوه، د ګیلو په ځای باندې کار کوه. درېیمه هغه عذر چې زموږ خلک یې ډېر لټوي او دا بېکاره خلک یې د ځان لپاره ډېر غټ عذر بولي، هغه دا چې ویل بازار ته لاړم، بازار کې کار نشته. او دا کله چې انسان کار نه کوي او یو شی زړه نه غواړي نو هغه باندې بیا کارونه هم ودرېږي. د یو جنس موږ یو ملګری و، هغه موږ یو په یونیورسټۍ کې یا په یو پوهنتون کې داخله ور واخیستلو، په پوهنتون کې تقریبا 10,000 کسان وو. نو د هغه زړه نه غوښتل چې سبق ووایي او دغه زړه یې تنګ و. نو ما ورته تپوس وکړه چې ته ولې نه غواړې؟ ولې یا په دې یونیورسټۍ کې څوک شته نه، طالبان نشته، که سټوډنټس نشته پکې، او په هغه کې 10,000 کسان وو. نو چې کله یو انسان یو شی نه غواړي بیا یې دا 10,000 کسان او دا 10,000 کارونه د هغه مخې ته نه راځي. د دې وجې نه په بازار کې به په میلیونونو خلک، په میلیونونو کارونه دي خلک به کار کوي، خو چې دی لاړ شي وایي کار نشته. نو باید دا 3 شیونه چې دي چې اول وایي پیسې نشته، دویم چې ګیلې کوې، او دریم چې وایي کار نشته، دا عذرونه د ځان نه لرې کړې او صحیح کوشش پسې وکړې. او والله العظیم چې کوشش وکړې هم به کار پیدا کړې، هم به پیسې پیدا کړې، او هم به د ګیلو نه خلاص شي. او که دې کار نه کوو او کوشش دې نه کوو نو بیا به دې دغه زندګي او د نورې کمې نښې چې دي
چې څوک کار نه کوي د هغه علامې او نښې هغه به انشاءالله پر روان بیان کې ووایو. الله رب العالمین دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.